یوه وظیفه درته ښیم خو دا وظیفه به تشه نه زده کوئ ښه نورې خبرې به ورسره زده کوئ چې چاته حی نه حی کینسر وي بلر پشر وي هر چې مرض وي خو تاسو زما په دې وظیفه عمل وکړئ زه چې څه وایم یوې ورځې پس کو تخه کېدو ته لا نړۍ زه جرم در کوم نه زه به په دې علاقه تېرېږم وایي تا دروغ ویل اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا وظیفه دا 1500 پیری یو پیر وایه بیا به تاسو او یا پیری وایه روزانه او بیا به دا غي نه پس چه دی یا حی یا قیوم بو سره یو او یا پیری وایه دی باندې به وبد موایدا بس کوي او د دې سره به چې ته د اپتې کومه دوایي استعمالې د 1000 روپو د میاشت د 1000 روپو په هغې کې به 300 کوشش به کوي چې 300 وړومبی کې ورکوي خیراتي او د 200 دوایي هلې ماله به یې نه راکوي مولي صاحب له هم نه ستا په رشته دارو کې چې کومې کونډې یتیمانان دي هغوی له به کله چای کله ګوړه کله غوړي کله مالګه دړی مه راوړه دړی پاو ولې راوړه چټاکی راوړه خو لږې لږې ولې راوړه او هغوی له ورکوه او کله کله پیسې ډېروه دوایانې کم یوه وظیفه درته ښیم خو دا وظیفه به تشه نه زده کوئ ښه نورې خبرې به ورسره زده کوئ چې چاته حی نه حی کینسر وي بلر پشر وي هر چې مرض وي خو تاسو زما په دې وظیفه عمل وکړئ زه چې څه وایم یوې ورځې پس کو تخه کېدو ته لا نړۍ زه جرم در کوم نه زه به په دې علاقه تېرېږم وایي تا دروغ ویل اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا وظیفه دا 1500 پیری یو پیر وایه بیا به تاسو او یا پیری وایه روزانه او بیا به د هغې نه پس چې دی یا حی یا قیوم بو سره یو او یا پیری وایه نو دې باندې به اوبه د موایدا بس کوي او د دې سره به چې ته د اپتې کومه دوایي استعمالې د 1000 روپو د میاشت د 1000 روپو په هغې کې به 300 کوشش به کوي چې 300 وړومبی کې ورکوي خیراتي او د 200 دوایي هلې ماله به یې نه راکوي مولي صاحب له هم نه ستا په رشته دارو کې چې کومې کونډې یتیمانان دي هغوی له به کله چای کله ګوړه کله غوړي کله مالګه دړی مه راوړه دړی پاو ولې راوړه چټاکی راوړه خو لږې لږې ولې راوړه او هغوی له ورکوه او کله کله پیسې ډېروه دوایانې کم